د غزې وروستۍ شپه. کله چې له قبر څخه را وګرځېدو، یوه نجلۍ مو ولیده چې له پښو څخه یې وینې څڅېدې. یوې خور کې له ویرې ماشوم غېږ کې نیولې، پر سر یې پاڅېدلې لو پټه وه په غذا کې، غیرت زما او ستا تله پرته وه په غذا کې. څلورمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، د الله جل جلاله څخه غواړم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله یاست، او هیله لرم چې ژوند مو په خوښۍ کې تیریږي. محترم اوریدونکو، په تیره دریمه برخه کې مو وویل، ډریور وخندل، وی ویل نه مخکې دې څه دنده وه. د محمود ټنډه ګونځې سوه، وی ویل د رادیو انجینر وم. محترم اوریدونکو، موټر یوې سیمې ته ورسېد. یو سړی په خاورو او لوټو کې ولاړ و. په ژړغوني غږ یې سپېرو خاورو ته خبرې کولې. ویل یې ولې مو یوازې پرېښودم، بیا تاسو ژوند نه ژوند. محمود ډریور ته وویل موټر ودروه. محمود نږدې ورغلی. د سړي په لاندني شونډو وینه پیکه ښکارېدله. امبار لوټې یې په لاسونو یوې او بلې خوا ته اړولې. په مخ پرته خاوره یې اوښکې لنده کړې وه. محمود وپوښتل څوک لټوې؟ سړي په ژړغوني غږ ځواب ورکړ خپل 4 زامن. محمود ځای پر ځای ودرېدی. پښو یې نور یاري نه ورسره کوله. سړي به چې هر ځل خاورې اړولې، د ده په زړه کې به داسې څړیکه راغله لکه په لپه کې چې اغزي ټولوي. د سړي ژړا لوړه سوه. محمود جټکه وخوړه. په خاورې کې یې سترګې ولګېدې. کوچنی لاس ترې راوتلی و. د موټر ټایرونه ګړنجي څرخېدل. هره لوټه به چې تر ټیر لاندې سوه، غږ یې د مات زړه په څېر د محمود په بدن لړزه راوسته. شېبه وروسته موټر بلې سیمې ته ورسېدی. محمود نمناکې سترګې ډریور ته ورواړولې. ویې ویل لږ تم سه، دا زموږ سیمه ده. پنډ پنډ وریځې د خان یونس په اسمان کې باد ځغلولې. محمود سیمې ته په ځیر وکتل. یوازې د ودانیو انبار ټوټې پرتې وې. د یوې نیمه ویجاړې ودانۍ بام ته پورته سو. سترګې په یوه بله ودانۍ ولګېدې. تر نیمایي ویجاړه وه. یوازې یوه اوسپنیزه ستنه یې د سترګو ته نیغه نیغه کېده. په خواشیني غږ یې وویل رادیو. بل اړخ ته یې وکتل. سیمه د نړۍ پای ورته ښکاره سوه. په مغزو یې فشار راوړ. خپل کور یې د کنډوالو په منځ کې پیدا نه کړ. په زړه کې یې وویل هر څه همدومره ژر. باد ولګېدی. محمود سترګې پټې کړې. د سوي خاورې بوی تېرې زمانې ته یوړی. له پسرلني باران وروسته سهار فرحان په لوڅو پښو په ماهیا پسې منډې وهلې. د پښو خاپونه یې چمن په خپله غېږه کې نغاړل. د تازه چمن او نمجنې خاورې بوی په هوا کې خور و. د ماشومانو خندا ګډه وه. لمر د ودانیو شیشې ځلولې. سپین او ژیړ یاسمیني ګلان پسرلي باد ته نڅېدل. تسنیم د کتیبې پارک په څنډه کې ناسته وه. د قطائف یوه ټوټه یې خولې ته کړه. قطائف یو ډول عربي خوږې کلچې دي. د مدیترانې د سیند مستو څپو ته یې کتل. محمود سترګې وغړولې. له ځان سره یې وویل تېر خواږه یادونه هم د زهرو په څېر په زړه لګېږي. لاندې کنډوالو ته بیا ځیر سو. د سړک په سر مازدا موټر روان و. 3 د اوبو ذخیرې پکښې بار وې. یوې او بلې خوا ته زنګېدلې. یوه هلک په موټر پسې منډې وهلې. بوشکه یې په لاس کې وه. د ذخیرې له پیپ څخه اوبه څڅېدې. هلک منډه تیزه کړه. په سختۍ د اوبو پیپ بوشکې ته تیت کړ. اوبه نه وې. پیپ یې خوشې کړ. خالي بوشکه یې له ګوتو ولوېده. محترمو اوریدونکو، خلک د مرستو ویش ته ولاړ وه. محمود د موټر څوکۍ ته تکیه کړې وه. دواړه لاسونه یې تر سر لاندې نیولې وه. یوې نجلۍ ته یې کتل چې پر ډبره ناسته وه. بلې یې تر څنګ ګونډې وهلې وې.
همزولې ښکارېدې. د انجلۍ په لاس کې وړه ډوډۍ وه، منځ کې یې مربا پرته وه. د ډوډۍ څنډه یې پرې کړه، څټ مخ یې په مربا کش کړ، خپلې همزولې ته ونیول، دواړو وخندل. داسې ښکارېدې لکه له وچې ډوډۍ او مربا چې د خوندورو خوړو په څېر خوند اخلي. ډریور 4 بوتله غوړي، 2 بوجۍ اوړه او 1 بوجۍ نخود د موټر په ډاله کې واچول. موټر ته پورته سو. محمود ته وویل ځو، د پنډغالۍ ملګرو مخکې مرسته اخیستې؟ محمود وویل اوس چېرته ځې؟ موټروان وویل تللې. موټر مخ پورته روان سو. په شیشه یې د لمر ژېړ رڼا پرته وه. محمود جیب ته لاس کړ، موبایل یې راوویست، ګل و. ډریور ته وویل موبایل دې چارج لري؟ ډریور حیرانه څهره ونیول. هو ولې؟ محمود وویل دندې عادت کړی یم، خبرونه ګورم. شیبه وروسته د ډریور په موبایل کې یوه صحنه سترګو ته ودرېده. 2 جنګي جټ د مسافر وړونکو الوتکو څنګ ته جوختې روانې وې، بله مخکې وه. تیاره څوکه یې هوا ته نیغه کړې وه. خبریال وویل د سعودي اتل پیلوټان د دې هیواد له ستراتیژیک ملګري ډونالډ ټرمپ هرکلی کوي. د محمود څېره ګونځې سوه. ویې ویل وګوره، زموږ عرب وروڼه جنګي الوتکې د داسې چا ساتنې ته پورته کوي چې څو ورځې مخکې یې اسرائیلو ته د ملاتړ ټټر ډباوه. ډریور څه ونه ویل، یوازې ټنډه یې تروه سوه. محمود د موبایل په سکرین ګوته کش کړه. بله ویډیو راغله. ډونالډ ټرمپ د اماراتو له یوه شیخ سره روان و. دواړو خواو ته یې قطار انجونې ولاړې وې، تر ملا به کړکې سوې. اوږده وریښتان به یې یوې او بلې خواته نڅول. شاته یې ځوانان ولاړ وه، په هوا کې تورې خوځولې. ځینو له چمبې سره سندره ویله. موټر هرنګ وکړ، په بیړه ودرېدی. د محمود له لاس موبایل ولوېدی. د پاخه انګړ په منځ کې له کوچنیانو سپینې ټوټې تاوې وې. یوه سړي د یوه کوچني ستر سر لاس لاندې کړ، په سینه یې د ګلاب لښته پرته وه. په حیرانو سترګو یې ورته کتل. د ماشومانو شمېر نه کېده، هرې خواته بې شمېره په سپینو بیرغو کې پراته وه. له لرې داسې ښکارېدل لکه واوره چې اورېدلې وي. قدرمنو اورېدونکو، موټر ګړندی روان و. په سیمه کې ویجاړي نه تر سترګو کېده. خلک په کوڅو کې ګرځېدل. د محمود ټنډه وغوړېده. ژوره ساه یې واخیسته. یوې تنګې کوڅې ته ورسېدل. د لمر وړانګو د جومات ګنبده زیړه ځلوله. اذان یې واورېد. تر نیمایي نه ورسېدلی چې ګړز سو. ژېړه ګنبده په تور دود کې پټه سوه. خلکو منډه کړه. له یوې ښځې د خوړو ډکه کڅوړه ولوېده. د موټر له نیمکښې شیشې دود ننوت. محمود لاسونه پزې ته ونیول. په ستوني کې یې تریخ خوند حس کړ. موټر په تیزۍ له سیمې ووتی. خامه سړک ته واوښت. له سینې یې مړه دوړه پورته کېدله. لمر ډوب سو. تیارې ورو ورو په سیمه پنجې شیخې کړې. د ودانیو ټوټې د ډله کارغانو په څیر تورې ښکارېدې. د موټر څراغونه ولګېدل. وړاندې ښځینه جامې پرتې وې. باد هرې خواته وړلې. د محمود بدن لړزې واخیست. په مخ یې خولې بهېدې. زامې یې داسې کړپېدې لکه یخ چې وهلی وي. زورور غږ یې تر غوږ سو، لکه تندر چې رالوېدلی وي. سیمټي لوېدلې دیوال لمبه وکړه. د محمود غاښونه وبرېښېدل. په زور یې له ډریوره وپوښتل څه دي؟ د ډریور په ستوني کې لاړې بندې سوې. ویې ویل ته توغندۍ؟ څنګ ته یې بل ډز سو. د محمود په غوږونو شرنګا ګډه سوه. موټر کوږ سو. ټایرونه یې د سیمټي دیوال سینې ته سیخ سول. په یوه اړخ ولوېدی. د اوړو له بوجۍ سپېره دوړه پورته سوه. قدرمنو اورېدونکو، د پنډغالۍ څراغونه ټیټه رڼا کوله. ژوره خاموشي د کښتیو مېلمانه وه. فرحان د تسنیم لمن ونیوله. ویې ویل مورې ډوډۍ. تسنیم په بیړه ووتله.
کښتۍ په کښتۍ ګرځېدله، وچه ډوډۍ یې غوښته. یوې کښتۍ کې ښځې په پټه خوله ژړل. څنګ ته یې ماشوم پروت و، د پښې بټې ګوتې یې په توره ټوټه تړلې وې. د هلک ګردی مخ د څراغ سپین رڼا ته ژړ ځلېدی. تسنیم لړزې واخیسته، د ښځې څنګ ته نږدې کښېناستله. د کښتۍ په کونج کې یې وچه ډوډۍ ولیده. یو ځل یې ماشوم ته وکتل، بیا یې سترګې په ډوډۍ کې ښخې کړې. سر یې ګرم سو، مغزو یې داسې سوی وکړ لکه اور چې پرې بل وي. څه یې نه ویل. د دواړو په مخ رڼې اوښکې بهېدې. تسنیم له ډوډۍ سترګې نه اړولې، زړه یې د لړم په څېر نیښونه ورکول. خبرې په خوله کې وچې وې. د فرحان څهره یې سترګو ته ودرېده. په زړه یې زور راویست. ډوډۍ ته اشاره وکړه. ښځه له ځای راپورته سوه، وچه ډوډۍ تسنیم ته ورکړه. تسنیم په ورغوي کې ونیول. شېبه یې ورته کتل، اوښکې د ډوډۍ په څنډه وڅڅېدې. چوپه خوله ولاړه وه. د ټکري په څوکه یې سترګې پاکې کړې. کښتۍ ته ننوتله. ډوډۍ یې فرحان ته ونیول. فرحان له ډوډۍ یوه ټوټه بېله کړه. ډکه ژامه یې وخوځېده. ویې ویل، دا خو تروشه ده. د تسنیم په زړه د زهرو په څېر ترخې اوبه واوښتې. چوپه خوله ناسته وه. شېبه وروسته فرحان شوخي پیل کړه. د ماهیا څنګ ته نږدې ورغله. ژبه یې له خولې راویستله. ویې ویل، ما رسم کړه. ماهیا د کتابچې پاڼه واړوله. فرحان ته یې وکتل، مسکۍ سوه. د پنسل څوکه یې د پاڼې په مخ ګرده کش کړه. دواړو خواو ته یې غوږونه رسم کړه. په منځ کې یې سترګې او پزه وکاږل. خو ژبه له رسم سوي څهرې اوږده ښکارېدله. پنډغالۍ کې شور جوړ سو. ځوانان او سپینږیرو هرې خواته منډې وهلې. تسنیم له کښتۍ ووتله. له یوې ښځې څخه یې وپوښتل، څه سوي؟ د ښځې وچې شونډې ولړزېدې. 2 موټره راغلي، په وروستۍ حمله سوې. تسنیم د کښتۍ مخې ته بې موخې ګرځېدله. هره شېبه د کال په څېر پرې تېرېده. د لیرې د موټر ژېړ څراغونه ښکاره سول. په زړه یې د هیلې څپه راغله، خو لنډه وه. بیا په سوچونو کې ډوبه سوه. ویې ویل، که محمود مړ وي. زړه یې غوښتل موټر ته ورمنډه کړي، خو پښې یې سستې وې. د موټرو څراغونه لا لرې ښکارېدل. په زړه کې له موټر چلوونکو کرکه وسوه. ویې ویل، داسې روان دي لکه ناوې چې وړي. خپل فکرو ته یې وخندل. خندا یې زور واخیست. مخ ته یې څپېړې ونیولې. ویې ویل، په ما څه سوي؟ موټرو لنډه دوره وکړه. له پنډغالۍ په مخ کې ودرېدل. خلکو ورمنډه کړه. تسنیم هماغسې ولاړه وه. پښې یې لړزېدلې. له زړه یې سیکه ختلې وه. له ډاره مخکې نه سوی تللی. 2 ښځې د تسنیم تر څنګ تېرې سوې. یوې وویل، موټرو کې یې شهیدان راوړي. شېبه وروسته ولاړو خلکو په وینو لړلي کسان له موټرو کښته کړل. څنګ په څنګ یې په مځکه کښېښودل. تسنیم د خلکو منځ ته په سختي ورغله. داسې ښکارېدل لکه څو ګامه مزل چې له پښو غورځولې وي. وچه ژبه یې په خوله کې وڅرخوله. د محمود نوم یې واخیست. زغ یې په ګڼه کې ورو لګېده. په زړه یې زور راوست. محمود پسې چیغې وهلې. ځواب یې نه اورېد. کتار مړي یې تر سترګو تېر کړل. د هر مړي څهره به یې نابلده ورته ښکاره سوه. په زړه به یې د شکرونو باران اورېدی چې محمود یې منځ کې نه دی. خو دې هېڅ خوند نه ورکاوه. ځان یې په ګناه کې لیده. حیرانه ودرېده. لاسونه یې بېباکه لړزېدل. ناڅاپه پلاستیکي کڅوړه باد پورته کړه. تسنیم ورته کتل. کڅوړه بېرته په مځکه ولوېده. په لړغېدو د یوه کس په مخ کې ودرېده. تسنیم نږدې ورغله. شېبه ورته ځیر سوه. د سړي په مخ وینې کلکې وې. له خولې یې ویرونکې کوکه ووته. نه. د 4مې برخې پای.